وكمن أقولنا الصبا ومن قيد الله جل شانه ده كلام غافل كريو ده الله جل شانه ده دين غافل كريو كمن دمنس كوام زمن أساس السوج فكر هذا موبايل كيوي كمن أتاس زمن نفارق شو وهم فور الموبايل من أتاس رخلو ده شاكال خبرني وراغله مسكال خبرني وراغله يا ده خوب نرا پاسي کو محترمو ومن أتاس جكم ده دايركت موبايل رخلو ده شاكال مال خبرني راغله يعني يو فتنه ده محترمو ده موبايل يو عالم واي زمانه يو رس چاته فوس وکو چې د سلف الصالحین دا غیبه د قران سره څنګه مینوا نو هغه چې زه حیران شوم چې زه ته څه جواب ورکم ته تظاهر وسوي ما نو ما ورته جواب ورکو چې د سلف الصالحین د قران سره داسې مینوا لکه څنګه چې د نن سبا نوجوان تفکیه هغه د موبایل سره مینا ده هغه سلف الصالحین چې کله په لار باندې روان وو هم د قران کریم تلاوت به کولو چې کله به هغه ناس هم د قران کریم تلاوت به کولو یا بملاس په هر حالت کې به د قران کریم تلاوت کولو او د نن سبا نوجوان هغه محترم هر وخت هر ټیم کې کوم دی هغه موبایل یوز کوي حالانکه په موږ باندې کلونه تیر شي لیکن موږ تاسو قران روانه خلو قران ته چې کوم د لاس خو نه لګو دا زمونږ د لپاره څومره لوی نقصان دی څومره د افسوس خبره ده چې موږ او تاسو باندې ټول کار تیر شي او قرآن لاس کروانه خلو الله جل شانه فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة چا چې زما د دین نه مخ واړه او د ذکر نه مخ واړه فإن له معیشة ضنکا د زبر د هغه ژوند لنډ تنګ کما یعنی مال دولت د ورسړي زیات وي لیکن ځن به کم کما ونحشره يوم القيامه اعمى او په ورځ د قیامت به دا زړون را پاسو ما بیا به الله جل شانه تعالی وکي قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا اے الله زما خو په دنیا کې چې کم دی سترګې وي وا خو به هر سلیدل په دې ما هر څه قتل وقد كنت بصيرا او زه چې کم دی وسلون یما الله جل شانه ورته فرمایي قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ته چې کوم دې زما آیاتونه در رسیدلی وو دا هغه هیر کړی وو زما کلام در رسیدلی وو په دا کلام کې مې ته د ژوند تیرولو ټول نمونه در ښودلې وه ټول ضوابط مې در ښودلې وو دا هغه هیر کړی وو فنسیتها وكذلك اليوم تنسى او نن مې کوم دې موږ ته هم دغه شان تغیر کو یعنی څنګه چې د الله جل شانه کلام هیر کړو دا شان ته موږ نن تغیر کو نو بیا محترم تاسو وای چې کله الله جل شانه یو انسان هیر کی دغه انسان د حشر سوی بیا یقینا دا تباہ شو دا انسان دا چې کوم په خساره کې وګرځیدو خسارې طرف ته لاړل دا انسان نو عزتمن درونو خبره مې دا شروع کړې وه موبایل دا ډېر خطرناک څیز دی د دې نه خپل ماشومان خپل نوجوان طبقه دا لرې وساتئ نن سبا که موږ وګورو دا موبایل دومره عام شوی دی چې دا خلک په حرم شریف کې راخلي طواف به کوي او موبایل کې به تصویران وباسي د زمزم خوا ته به لاړ چې هلته به وباسي او دغه شان په هر ځای کې به چې کوم دی دا تصویران وباسي نټ له به ورکوي یعنې ریا کوي ریا او کوم عمل چې د ریا دپاره وشي دا عمل بیا نه قبلیږي نو عزتمن درونو بیا موږ او تاسو ماشومان له ښه تربیت وکړو او د دې موبایل نه چې کوم دی هغه موږ ماشومان لرې وساتو